یو روز سوال کړی دی چې زما مور مړه ده او ما څو پیرې په خوب کې ولیده چې هغه اوبه غواړي. د دې به څه مطلب وي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې یو خو د خوبونو دا تعبیر اولنۍ مسله ده چې دې ټیم موږ سره نه وي دومره او اکثر چې دا ډېر ما پسې دارونه راځي او دا خویندې او میسېجې او رابطې او موږ خوب ولید او دا او دغه او داسې. نو که دې ته کښېناستې نو بیا به دې ته راسي، بیا بل طرف ته خو دې خو ځان له یو علم دی، داسې اسان کار نه دی. دا به سوچ کې، دا به معلومات کې. بله غټه خبره دې کې دا ده چې تعبیر کله راوباسي که نه، نو چې دا مخامخ سړی دې نه یي لیده، چا چې دا خوب لیدلی چې دې دې نه یي لیدلی او دې دې نه یي معلوم کړی، هغه وخته پورې تعبیر صحیح نه راوځي. لکه اوس یو سړی خوب ویني، دی دینداره دی، د ده دپاره تعبیر بل شی نه. یو سړی بېدینه دی، د ده دپاره بل شی نه. یعنی امام ابن سیرین رحمه الله پسې یو سړی راغی، وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. بل راغی وایي ما خوب کې لیدلي چې زه اذان کوم. نو هغه یو ته یې ووایي ته به حج له ځي، هغه بل ته یې ووایي ته به غلا کې. خلک حیران شو چې دا دواړو خوب یو شان دی. نو ولې دې دا فرق وکړو؟ هغه وایي دا اولنی دینداره و. ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي وأذن فی الناس بالحج، خلکو ته اعلان وکړه، اذان اعلان ته اعلان وکړه د حج. دا دویم بېدینه و، د الله نه لرې سړی و. نو د دې سره مناسب دا و فأذن مؤذن بینهم ای ایتها العیر انکم لسارقون. یوسف علیه السلام قصه کې وکړه، اذان کوونکي اعلان کوونکي اعلان وکړو چې ای قافلې تاسو څه یې، تاسو غلی د باچا پیاله چا پټه کړې ده. نو دا خلکو سره تعلق ساتي. خو دا یو سوال مخې ته راغی، ما زه دې به جواب وکړو. تعبیر د دې مشهور تعبیر چې کوم دی هغه دا دی والعلم عند الله، چې کله دې مړی ولیدو په خوب کې او هغه اوبه غواړي نو دا مړی د دې ژوندونو دعا غواړي. ولې؟ ځکه چې اوبه دا رحمت دی، اوبه رحمت د الله دی او دی څه غواړي؟ اوبه غواړي که نه. نو معنی دا چې دی د دوی نه د رحمت سوال غواړي چې زما دپاره د الله نه رحمت وغواړي. او یا په ده باندې د چا قرضه ده، څه حقوق یې پاتې دي، نو په کار دا ده چې دا کشران دغه حقوق هغه ادا کړي. دوو خبرو کې یو وایي، یا خو په ده باندې څه حقوق پاتې دي او دې کشرانو ته وایي چې دغه حقوق چې کوم زما په ذمه پاتې شوي دي هغه پوره کوي. د چا قرض پې پاتې دی، څه بله مسله. او یا دا چې زما دپاره څه غواړي؟ دعاګانې غواړي، دعاګانې غواړي. دا که چېرته ته په حدیث عالم باندې پېښ شو چې هغه قرآن او حدیث نه د سوچه مسلې بیانوي او د پیسو میسو والا نه وي، نو هغه به درته ښکلی تعبیر بیان کړي او تا ته به طریقه وکړي چې مور پلار دپاره دعاګانې غواړه، یا د هغوی په نوم صدقه وکړه، داسې صدقه چې هغوی ته اجر ځي، یا که په هغوی باندې قرض حق پاتې شوی هغه ورکړي. او چې په دغه نورو یارانو باندې ورپېښ شوي دا درګاهونو او دربارونو والا او دا پیرانو مریدانو والا، نو هغه به راته قصه به سمه اوږده کړي. چې قصه اوږده کړي نو د دوی پکې بیا فایده وي. نو والله اعلم د دې معروف تعبیر هغه څه دی چې مړی کله اوبه غواړي، یا دعا، یا پرې چا حقوق دي، او یا دا چې د ده دپاره څه صدقه وکړه چې څه خیر ده ته رسي.